الله الرحمن الرحیم. ملګرو نننۍ ویډیو چې دا هغه د حسنین باره کې ده او دا کم معلومات ته تاسو سره شیر کوو. که تاسو خیال وي په سوشل میډیا باندې ډېر زیات خلکو څه پوسټونه شروع کړي دي په هغې کې وایي چې حسنین په روژه کې به راوځي او د اختر نه پس به راوځي او په دې ورځ به راوځي او په دې ورځ به راځي. نو هغه ټول معلومات نن موږ تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوو. خو د ټولو نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که تاسو اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. راځو ویډیو طرف ته. بله ورځ ما یو پوسټ ولیدو په هغې کې وایي چې حسنین د 3 تاریخه وشو. په 3 تاریخو کې چې کوم دی د هغې کوم د ضمانت فیصله شوې ده او په بله ورځ د اختر نه 3 ورځې مخکې به د هغې تاریخ وي او په هغې کې به د هغې ضمانت کېږي به راوځي. نو مکمل دروغ هغه شیر شوي دي. که هر چا شیر کړي دي خدای دې ورته هدایت وکړي چې آیا دا دروغ هغه ولې وایي. لکه اوس هغې دونه قتلونه کړي دي، خپل پلار یې قتل کړی، خپل مور باندې ډزې ویش کړي دي. نو داسې خو داسې د اردو قانون خو هم نه دی چې داسې په اسانه به هغه ته ضمانت ورکړي او هغه له به چې کوم دی د جیل نه به هغه آزاد شي او هغه هم په 1 میاشت کې. داسې خبره کې څه حقیقت نشته، مکمل دروغ دي. داسې پوسټونه وغیره تاسو ته هم ویم چې هغه مه شیر کوئ، په دې کې څه ریالټي هغه نه وي. بل طرف ته راځو د حسنین د لیپکم کور کې څه صورتي حال دی. نو زیات تر خلک دا تپوس کوي نو د هغو په کور کې چې کوم دی ډېر زیات سوشل ورکر چې کوم دی زموږ ورونه هغو ورسره هم مدد وکړو. دې نه علاوه د سعودي څه مسافر دي هغو ورسره هم خپل مدد کوي. کومه غریبي چې ده بس هغه پې پاس کېږي. یعنې زموږ یو سوشل ورکر چې کوم دی هغه ورته د روژې دپاره څونه چې څه لګېده هغه هر څه یې وله کور ته ویوړه په ګاډي کې. دې نه علاوه نورو خلکو ورسره هم ډېر زیات مدد وکړو. نو تاسو ته مې یو ریکویسټ کوو که چا څه قسمه وس کېږي هغه دې ورسره هم هغه مدد وکړي. د هغو کم ډېره زیات غریبي بل کم غمونه چې پرې راغلي دي هغه ډېر زیات سیوا دي. دغه ویډیو او دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.